السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو همجنس بازی یا همجنس ګرایي یا خپل د همجنس سره جنسي روابط ساتل. په دې کې دوه ډوله دي، یو نارینه د نارینه سره ساتي، یا ښځه د ښځې سره ساتي، یا انجلۍ د انجلۍ سره ساتي، یا یو هلک هلک سره ساتي، او یا هم کوم مشر نارینه د کوچنیانکانو څخه سوء استفاده کوي. دا ټولو ته همجنس ګرایي وایي. یا هم خپل د مخالف جنس سره رابطه ساتل په دوه ډوله کېږي. یو رقم دا ده چې خپل پر رضا دواړه خواوې د رابطه ساتي، او یو هم دا دی چې د کوچني څخه سوء استفاده کېږي، او یا هم په زور حتی په ډول ډول لارو باندې دا کار ترسره کېږي. راځو اول به د دې په علمي بخش کې خبرې وکړو. هغه کسان چې هم جنس بازي کوي، که ښځې دي که نارینه دي، پر دوه حصو دي. یو هغه کسان چې په مکمل هوش و حواس سره دا عمل کوي، هغوی خپل ځان ته ضرر رسوي، هغوی ګناه کوي او مجرمین دي، او دا هیڅ د طب د نگاه صحیح کار نه دی او نورمال کار نه دی. یو نورمال انسان دا رقم کار نه کوي. او دوهم دا دی چې هغه کسان چې هم جنس بازي کوي، بعض دا رقم چې دوی په اختلال جنسي اخته وي، دوی جنسي ګډوډي لري، دوی که څه هم د دوی مخصوص اندام د نارینه او یا هم د ښځې، خو دوی بیرته خپل همجنسه ته ډېر لیوالتیا ښکاره کوي. دغه رقم کسان بیا بعض وخت کیدای شي چې فیزیولوژیک مشکلات ولري، یعنې د دوی چې د عملیات وسي، بیا د عملیات سره دا مشکل حل سي، بیا دوی نه غواړي چې دا رقم یو کار اجرا کړي. په نړۍ کې دوه ډېر مشهوره ډاکټران دي چې د یوه نوم دی ډاکټر جوزف نیکولسي او بل دی لیندا ایمز نیکولسي. دا دوه ډاکټران دوی د همجنس بازي تر ټولو مشهورترینه ډاکټران دي چې دوی عملیاتونه هم کړي دي. دوی وایي هغه کسان چې واقعا ګډوډي لري جنسي، هغوی ته چې د تداوي پیشنهاد وکړي، دوی ډېر زړه یې غواړي چې تداوي وکړي او د مشکل څخه خلاص دي. خو هغه کسان چې ناروغ نه دي، هغوی ته که بار بار ووایي چې تداوي ته ضرورت لري یا راز تداوي دې وکړم، هغه یې نه کوي، هغه یې د هوس څخه کوي. او دا چې د هوس پایله څه ده، موږ بیا درته ووایو. او دا رقم هغه کسان چې بعضی کسان د رواني تکلیف له وجې دا کار اجرا کوي، هغه هم د مشاورې او د تداوي وروسته امکان لري چې جوړ شي. موږ به یو شی درته وایو چې جنسي رابطه غوره لاره دا ده چې د مخالف جنس سره د نکاح یا د واده په چارچوب کې وسي، تر څو تاسو دوهم یا دریم نفر ته مراجعه ونه کړئ، د ناروغۍ مخنیوی وسي او ستاسو صحت ته وژغورل سي. ډېر چې مهم بحث چې پر دا باندې کوي هغه دا دی چې ستاسو د صحت خیال وساتل سي، ځکه چې په نارینه چې هم جنس بازي کوي، لواطت کوي، او که ښځې کوي، دواړو ته ضرر رسیږي. یو د مهم ضررونو څخه چې بعضې څېړنې سوي دي د پخوا څخه، هغه دا دي چې هغه کسان چې هم جنس بازي کوي، هغوی نسبت و نورمال انسانانو ته څو زره چنده ډېر ژر ناروغیانې اخلي. هغه کسان چې هم جنس بازي کوي عموما کیدای شي ډېر ژر په ایدز ناجوړي اخته سي، او که اخته هم نه سي، په دوی کې 50,000% امکانات ډېر وي چې دوی په ایدز ناجوړي اخته سي. او دا رقم سفلیس ناروغي باندې کیدای شي چې اخته سي، سوزک ناجوړي هغه کسان چې هم جنس بازي کوي، هیپاتایت باندې اخته کیږي، او د سینو په سرطان باندې اخته کیږي. عموما زموږ ښځې چې هم جنس بازي کوي د سینو په سرطان اخته سي، او یا هم رحم سرطان سي، ځکه دا یو غیر نورمال رابطه ده. ته راوپاړېږې یو انسان ته، او هغه انسان ته په صحیح توګه نسي انزال کولی، نو هغه په ځیګر کې او په رحم کې هغه لکه عقده چې پاته سي. یعنې ځکه په عامیانه ژبه درته وایم، انګلیسي لغاتونه کار نه کو، په عامیانه لکه عقده چې په سینو کې او په رحم کې پاته سي، نو بیا هغه څه شي
هغه په سرطان باندې اوري. نو دا به یو عام معلومات و چې د طب د نگاه سمې درکړل. دا چې موږ مسلمانان یو، نو راسي زه یو څه د دین د نگاه څخه هم تاسو ته ووایم چې هم جنس بازي په کوم ځایو کې الله جل جلاله اړوند ویلي دي. الله جل جلاله په قرآن شریف کې هم د لواطچ اړوند او هم د ښځو د هم جنس بازي اړوند موږ ته خبرې کړي دي او موږ یې ترې منې کړي یو. بعضې روایات بعضې کسان وایي چې نه د ښځې او ښځې چې رابطه سره ساتي دا د اسلام کې کوم څه نشته، در حال چې شته. تاسو راځئ زه بعضې د سورو نومان درته وایم او بعضې آیې هم درښوم تر څو تاسو یې بیا وګورئ. تاسو ته به هم معلومات وسي چې دا کار د اسلام د نگاه څخه څومره په جدي توګه منع سوی دی. او دا چې منع سوی دی علت یې دا دی چې ناروغیان یې رامنځته کوي، رواني ناروغۍ رامنځته کوي. او یو شی چې ډېر مهم دی هغه دغه دی، کله کله د الکوانو انجونې رابطه سره ساتي پټه، وایي دا مې انډیوال دی، دا مې مینه ده، دا مې چشته. نو بیا چې کله سره وویني بیا دوی کوشش کوي چې یو د بل څخه مثلا غېږ ونیسي یا امیانه یې سره رومانس وکړي یا هغه عشق بازي موږ ورته وایو، یا یو د لاس یا د یو څه مخته رابطه سره ولري خو جنسي رابطه نه لري. دغه رابطه هم د دوی پر رواني حالت باندې بد تاثیر کوي، ځکه چې انسان پارېږي او دوی نس کولی جنسي رابطه ولري. نو بیا دوی پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي. همدارنګه د سینو د سرطان امکانات پکې ډېرېږي. په سوره اعراف کې سوره هود، نمل، حجر، انبیا، حج، شعر و عنکبوت کې الله جل جلاله موږ ته چې ویلي دي د هم جنس بازي اړوند یې موږ ته خبرې کړي دي. مثلا په سوره اعراف کې په آیې 4 کې په 28 کې 80 څخه تر 81 پورې، او سوره نمل کې آیې 55 سوره قاف کې آیې 12 سوره فرقان کې آیې 28 چې موږ ته یې د هم جنس بازي په اړه ویلي دي چې دا یو حرام کار دی، کبیره ګناه ده او ډېر غټه سزا هم لري. که چیرې نارینه د نارینه سره پر هم جنس بازي باندې ونیول سي، سزا یې په ډېرو هېوادو کې مرګ دی. او که ښځه و ښځه پر هم جنس بازي باندې سره ونیول سي، د دوی سزا به 100 وارې د درو وهل د زنا حد پر جاره کېږي او 100 وارې باید په درو ووهل سي. نو زما په نظر دا کار څه چې لاس واخلي ښه دی. که اسلام دی که طب دی موږ یې د دا څخه منې کړي یو او دا ډېر غلط کار ده. د هم جنس بازي یوازې دغه ته موږ نسو ویلی چې هلک و انجلۍ رابطه لري یا هلک و هلک یا انجلۍ و انجلۍ هلک و هلک. دلته یو بل موضوع ډېره مهمه ده چې هغه هم په دغه کټګوري کې راځي. او یا چې تاسو یو نارینه ته یا یو ښځې ته نږدې کېږئ، تاسو راپارېږئ لیکن هغه احساس ته آخر نه رسېږي په صحیح توګه. نو بیا دغه حالت هم دغه پایلې لري. هم تاسو د زنا حد ته ځئ او هم تاسو ته که ښځې یاست د رحم په سرطان اخته کېږئ یا د رحم یا د سینو په سرطان، او دا رقم نارینه دي په سوزک اخته کېږي، په ایدز اخته کېږي، در حال چې دومره بیا څه کړي نه وي لکه څه رقم چې په ناروغیو اخته کېږي. هغه ذهني خو یې ما په تېره ویډیو کې تاسو ته وویله چې پر ذهن باندې چې کوم هغه توانونه لري هغه دا دي چې حافظه کمزوري کوي، حواس پرتې راځي، خبرې به مو هېرېږي، ستاسو حافظه به ستاسو په کنټرول کې نه وي او تمرکز د لاسه ورکوئ. نسئ کولی یو څه چې یو څوک مثلا لږ اوږدې خبرې د یو تدریس درته وکړي هغه سر یې درڅه هېر کېږي، مابین درڅه ګډوډ کېږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې جنسي رابطو اړوند ښه معلومات ولرئ او خپل ماشومان پوه کړئ. ماشوم ته به عموما دا ور زده کوئ چې ځان انزال کول ډېر غلط کار ده او دا ستا صحت ته تاوان لري، او بل به ماشوم ته دا ور زده کوئ چې هم جنس بازي ډېر غلط کار دی او تا ته ضرر لري او کیدای سي یو څوک ستاسې استفاده وکړي. نو که چیرې یو څوک ستاسې څخه د هم جنس بازي په توګه استفاده کوي ته دستي راسه ما خبر کړه. هغه که زوی که لور یې تاسو باید آګاهي ورکړئ
او هغه د دې زړه ولري چې ډېر ژر راسي تاسو ته حال ووایي. زه یو مثال درته وایم، کله چې موږ ډېر کشران وو، زه وم، زما ورور و، زما پلار کښېنولو، موږ ته یې مکمل معلومات راکړ چې بیا وروسته موږ پوهېدلو موږ ته هېڅ وخت مثلا چا داسې څه نه سوی کولی، ځکه چې موږ انفارمیشن درلوده، معلومات مو درلودله. نو تاسو هم کوشش وکړئ خپل ماشومانو ته د همجنس بازۍ د یو بل څخه غلطه استفاده او همچنان د خود انزالي څخه د ځان د خپل انزالي څخه ځانونه وژغوري. دا ستاسو باندې حق دی د ماشومانو او د ځوانانو چې پوهیږي، او زما دا حق و چې ما درته پرې دا خبرې در ورسولې. په دې هیله یم چې دا خبرې جدي ونیسئ او خپل د صحت د ساتلو په خاطر دغه کار منع کړئ. هغه کسان چې لواطت کوي عموما ډېر غوسهناک دي، غوسه کوي. ښځې چې هم دغه هم جنسګرایي کوي، غوسهناکي، دوی عموما تکالیف لري. نو د دا هر څه د ژغورلو دپاره راځي یو د بل تداوي وکړو او په تدریجي توګه په جدي توګه خپل ځان د دا کارو څخه وژغورو او ویې نه کړو. که کمک ته ضرورت لرئ زه در سره یم، تاسو کولی شئ زما څخه کمک واخلئ، او که مو ماشومان دي ماشومان مو پوه کړي، ځوانان مو پوه کړي او دا زما پیغام تر هغو پرې ورسوئ.